اوس چې موږ او تاسې الحمدلله نظام ترلاسه کړی دی، حکومت مو قایم کړی دی او یو شرعي او اسلامي نظام د افغانستان پر خاوره باندې حاکم دی. د دې نظام ساتنه دا زموږ او ستاسې وظیفه ده. د دې نظام تقویه دا زموږ او ستاسې وظیفه ده. ګورئ مجاهدینو ورونو، نو اوس هم موږ تاسې باید په دغسې یو غټ عزم، په دغسې یو غټه اراده دغه اوسنی خدمت وکړو. اوس به زموږ او ستاسې معسکر، اوس به زموږ او ستاسې تعلیم و تربیه، اوس به زموږ او ستاسې یوازې دلته په قلي اردو کې ناسته، په میاشت او په کلونو ناسته، دا به انشاءالله تعالی موږ تاسې ته الله جل جلاله دغسې اجر راکوي لکه مخکې چې راکوه. ځکه موږ او تاسې خپل ځانونه د اسلامي نظام د قیام او د اسلامي نظام د بقا دپاره وقف کړي دي او حاضر سوي یو. زموږ او ستاسې دلته پیره، زموږ او ستاسې دلته انتظار، دا انشاءالله تعالی زموږ او ستاسې تر هغه تېر مقاومت او تر هغه تېر جهاد په ثواب کې کم نه دی. هلته هم زموږ او ستاسې عزم او اراده معلومه وه، دلته هم زموږ او ستاسې. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. ټولو حاضرینو محترمو علماء کرامو، مجاهدینو، مشرانو او زموږ د کمنډوي ځواک محترمو مجاهدینو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پیل کې د افغانستان د اشغال د خاتمې د تړون او د خپلواکۍ په ویاړ خپل مسلمان مجاهد ملت او ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم او هغه اتلانو ته چا چې د اشغال د خاتمې او په ګران هیواد کې د اسلامي نظام د قیام لپاره خپل خوږ ژوند نذرانه کړی او په شهادت رسیدلی دي. له لوی الله جل جلاله څخه د مقبولیت او په جنتونو کې د لوړو مقامونو دعا کوم. الله تعالی دې د شهیدانو شهادت او د معیوبینو قرباني قبول کړي او الله تعالی دې د مجاهدینو د دوی د بې مثاله ستړیاو او تکالیفو دوی ته اجر عظیم ورکړي او الله تعالی دې د دوی لپاره د کامیابۍ سبب وګرځوي. ټولو هغه مسلمانانو ته چې زموږ د جهاد او مبارزې حمایت یې کړی دی، له لوی الله جل جلاله څخه د اجر عظیم او د دنیا او آخرت د نیکمرغیو او خوشحالیو غوښتنه کوم. غواړم او بله خبره دا ده چې په خپلو ځانو کې باید تقوا راولو او د الله جل جلاله خوف او ویره په خپل زړونو کې د ځانه سره وساتو. تقوا چې ده دا ډېره مهمه ده. که چیرې موږ او تاسې متقیانو، تقوادارو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر سنتو برابر وو، د الله جل جلاله نصرت به انشاءالله همیشه زموږ ستاسې سره سره لکه دا اوس چې راسره کړي دي، آینده به هم دا نصرت زموږ ستاسې سره ملګری د الله جل جلاله. بیا مو هېڅوک مقابله نشي کولی. موږ تاسې په داسې کمو امکاناتو او په دونه غربت حالت کې او په دغسې انفرادي شکل باندې ګورئ د دنیا و هغه لوی طاقت ته چې په ضمن کې یې نیمه دنیا د ځانه سره راوستلې وه، سره د ټولو وسایلو الله جل جلاله وشرمول، الله جل جلاله ناکامه کړه، الله جل جلاله کامیابي او بری زموږ ستاسې په نصیب کړي. دا زموږ ستاسې د دې مشرانو، د مجاهدینو، د دې استشهادیانو د دې قربانۍ وې، د دې تقوا وه چې الله خپل ځان یې الله جل جلاله ته تسلیم کړی و. صورت او سیرت باید زموږ ستاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سنتو برابر
نه مو باید لباس داسې لباس وي چې هغه د سنت څخه مخالف وي، نه مو باید لنګوټه داسې لنګوټه وي، نه مو باید ږیره داسې وي، نه مو باید د سر ویښتان داسې وي. په هره معنا باید هر یو خپل ځان ته متوجه سي او دا خپل شکل یوه پله په هنداره کې وګوري چې ایا دا زما چې کوم شکل دی دا د مجاهد شکل دی که نه دی، ایا دا زه چې کوم اعمال کوم د سهاره څخه تر ماښامه د ماښامه څخه تر سهاره په دغه کې خو به کوم غیر شرعي یا داسې یو حرکت چې هغه د مجاهد د شانه سره مناسب نه وي دا خو به ما نه وي نن کړی یا دا شی په ما کې موجود نه وي. هر یو چې به دا خپل ځان ته متوجه سي انشاءالله